السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو امید کوم چې ښه به یې روغ جوړ به یې. وروڼو سایډ باندې به تاسو سره تصویر ښکاري. دا هغه کوی دی کوم کوی چې حضرت یوسف علیه السلام د هغه وروڼو ورته غورځولی و. نننۍ ویډیو چې زموږ دا دغه اصلاحي ویډیو ده، د دین اسلام سره ریلیټډ ویډیو ده. راځئ وروڼو چې هغه کوی یې وګورو، کوم کوی ته چې حضرت یوسف علیه السلام وروڼو غورځولی و. کوشش وکړئ چې ویډیو مخکې شیر کړئ چې هغې خلکو ته ورسي کوم خلک چې دغه ځای چې دی لیدل غواړي. یو ورور راته دا واقعه او دغه ویډیو راولېږله، نو ما ویل چې یاره زه به یې خپلو ملګرو سره خپلو وروڼو سره هم شیر کړم. نو وروڼو راځئ دغه واقعه چې ده دا تاسو هم واورئ او زه یې هم واورم. هغې نه پس مې تاسو خپل کامنټس راکړئ، زه به خپل کامنټس ضرور درکوم. وروڼو راځئ چې دا واقعه واورو. د حضرت یوسف علیه السلام وروڼو سکیم جوړ کړه که نه کړه. یوسف سره مینه کوي، موږ سره مینه نه کوي، نو سازش یې جوړ ګوره که دا یوسف په د مخې نه خوا کړو، نو چې دی لر شي نو د پلار مینه به موږ سره قدرتي پیدا شي. بابا موږ ځو لوبې کوو، بابا موږ ځو چکر لګو، ګوړ دوړ کوو، منډې وو، ځنګل ته ځو. یوسف را سره پرېږده چې دی ماشوم دی، چې دیم ځان سره بوځو او دیم لږ خوشحاله شي او خوشحالي وکړي. انی اخاف ان یأکله الذئب وانتم عنه غافلون. بچې یریږه تاسو چې کوم خوا دی شرمخان پکې ډېر دي، هسې نه شرمخې د نه ونه خوري. تاسو په خپلو لوبو ټوکو کې مصروف یې، غافل به یې دا بچې به نه شرمک وخوري. او بابا دا څه وی، موږ لویه ډله یو او 11 کسان یو مضبوط پهلوانان، او موږ به د ده حفاظت نه کوو، د ده به موږ حفاظت کوو. دی را سره پرېږده. پلار مخکې به اوچت که ښکلو به په اوږې که یوسف، چې پلار پوه شي چې دی خو مینه زیاته ساتي. خو چې هلته یې بوته نو جامې یې ترې وویستلې او یو شال پیو په هغې کې یوسف علیه السلام ورغورځو. دا د دې سازش او د سکیم چې دا د کوی کې مه غورځو او موږ ترې ځو، نه دې ته څو بورقه پکې ورچشو شته، چې دې کې نه څوک کلی شته نه بل څه شته، هم دې کې به مړ شي. او کمیس یې وله وویسته او ښکار یې کړی و چې تر هغه ښکار په وینه باندې هغه کمیس رنګ که او یو شرمخ یې رانیولی و چې ته هغه یې راوسته. یعقوب علیه السلام ته یې مخامخ ودرو. ای بابا دغه دی مونږ لوبې کولې، چکر هم و او ستا زوی یوسف دې شرمخ خوړلی دی، دا هم دله روستی دی او دې کمیس دی. یعقوب علیه السلام ته ډېر هوښیار شرمخ نه دی، دی خو نو پېښ شوی که نه، ډېر هوښیار نه دی چې زما بچی چیر پارکو کمیس روغ دی. دې کمیس مخکې نه ایستی و، اړو سوچ یې نه وکړی چې دا کمیس هم لږ غوندې وشلو روشلو، دا څنګه شرمخ و چې کمیس یې ترې روغ وویست. او شرمخ ته وایي ته زما بچی څنګه خورې، تا له دا طاقت چا درکړی چې ته زما په بچي په یوسف حمله کې او زما بچی خورې. شرمخ ورته ګویا شو یوسف پیغمبر. وروڼو تاسو به دا واقعه اورېدلې، شیخ صاحب ډېر ښکلې واقعه بیان کړې ده، خو لیکن که ما ټوله لګولی چې یاره د اول نه د اخره پورې دا ما رافیدا کولی هم شوه. ما ته خو هغه کوم ورور چې دا ویډیو رالیږله تر دغې حده وکړمه چې ما تاسو ته واروله، ما ټوله هم رافیدا کولی شوه. خو لیکن دومره اوږده واقعه چې دی هغه څوک کتلی نه شي. زموږ د دې ویډیو مقصد صرف او صرف دغه چې تاسو ته دغه مقام وښیو، دغه ځای تاسو ته وښیو چې کوم دغه کوی چې دی چې تاسو د هغې زیارت هم وکئ او خپلو هغې وروڼو سره یې هم شیر کړئ چې کوم وروڼه ستاسو سره په فرینډ لیسټ کې چې هغوی هم دا وګوري. ځکه زموږ دا پیج چې دی په دې کې زموږ سره ملګري چې ډېر زیات کم دي، نو کوشش وکئ چې دغې مخکې ته بطور صدقه جاریه دا تاسو ولیږئ چې هغوی هم د دغه ځایونو زیارت وکړي. انشاءالله موږ به تاسو دپاره دغسې ښکلې ښکلې ویډیوګانې راوړو چې په هغې کې تاسو ته معاشرې ته څه نه څه اصلاح کېږي او څه نه څه فایده معاشرې ته رسي. نو بس وروڼو اوس تاسو نه غواړو اجازت تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.